لأبي الدرداء قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سهل بن الحنظلية أو كما قال. كتاب رياض صالحين يوصل النسم نمبر باب شروع باب مبارد دی کی چې د کمیسو د نستوړو او د لنګ داغي وګدوالي صفت د بسومروي. په دې باب کې نه هم نمبر حدیث ته او د لغټ حدیث ته نیمایي به ان شاء الله د الله په توفیق باندې وسویو. قیس ابن بشر الثغلبي داوي أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال: وزما پلار ما ته خبر راکو په یو حالت باندې او په یو واقع باندې چې دا زما پلار به د ابو الدرداء رضی الله عنه چې دا صحابي دی دا غي سره ډیر کې ناستو. د ابو الدرداء حکیم الامه نبی سلام فرمایي دا حکیم الامه دی د دې امت حکیم انسان. د دې خپل نوم عویمر دی او یا عامر دی. نو زما پلار وې دی باره کې مونږ ته خبر را کو ما ته خبر را کو زما پلار ویلا وکانه بدمشق رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سهل بن الحنظليه. و دمشق یو سړی و د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام او د ملګرو نه چې هغه ته سهل بن الحنظليه ورته ویلا. سهل چې دا د حنظلی دا زیو دا یو سړی په دمشق کې او دا د سړی وکانه رجلا متوحدا. پیدا یو د سړی چې ځان له جون به خو ځان لواله به خو سړی سي چې چا سره ډیر نه کینی. و دا سهل دي صحابي چې دی به ځان له جون خو ځان له بغړځېدو چا سره ډیر کې ناستو پاسېدو نو قل ما يجالس الناس و ډیر کم به د خلکو سره کې ناستو. نور به ځان له بغړځېدو عبادت او بندگی او منځونه دا به ځان له کول او ډیر کم به د خلکو سره کې ناستو. انما هو صلاه یقینا دا په مانځ کې مونږ به کو جمعات کې بناستو مونږ به کو. فاذا فرغ فانما هو تسبيح وتكبير حتى ياتي اهله. نو کله چې به د مونږ فارغ شو نو د مانځنه پس به سبحان الله به ویلا او الله اکبر به ویلا تر دې پورې چې کور ته به دغه شان تراغه او کور ته به شو کور ته به واپس شو کور ته به راغې. نو دا د قیس د پلار دا قصه کوي چې موږ ابو دردا سره ناستو. نو ابو دردا وې دا قصه کوله و چې موږ ابو دردا سره ناستو نو په دې کې وې چې کارو شو فمر بنا ونحن عند ابي الدرداء. دا پلار وې دغه صحابي تجازال لجند خوخو نو فمر بنا ونحن عند ابي الدرداء و دا په موږ باندې تیرېدو امون د ابو دردا سره ناستو. دا په موږ باندې تیرېدو امون د ابو دردا سره ناستو. دا پلار وې نو فقال له ابو الدرداء دا د قیس د پلار د خپل فی د قصه کوي کنه چې مونږ د یو مقامو دا قصه ته شروع کړه چې مونږ ابو دردا سره ناستو او په دې کې دغه صحابي په مونږ باندې تیرېدو. فقال له ابو الدرداء ابو الدرداء دغه صحابي ته ویلا په مونږ باندې روان دي کور ته ځي. نو ابو الدرداء دغه صحابي ته ویلا و کلمه تنفعنا ولا تضرك. د حکیم خلکو طریقه دی حکیم خلکو طریقه دی چې هغه د مجلس نه یو فائدہ راوچتي یو فائدہ من سره په خاطرې کې دا غینم یو فائدہ اخلي. و ابو الدرداء وتفاسر او ته ویلا کلمه تنفعنا ولا تضرك. یاره ودی یو خبره خوراته وکړه چې موږ ته فائدہ راکې او ته کم تکلیف جوړ نکړي. دې یو خبره موږ ته وکړه. قال ودغه صحابي ته ویل شروع یو ته وکړه وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه فقدمت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم یو مقام کې سریه ولېګله او دا به تر واپس شو مدینه ته واپس شو. دا سریه یو غزوه ده یو سریه ده. غزوه ته ویل کېږي چې د الله پیغمبر دغه جنگ د کافرانو سره شیخ خپل بګي شاملي. سریه ته ویل کېږي چې د الله د پیغمبر په جون کې د کفارو سره جنگ شوی د کفار مقابله لپاره یو لخر برابر شي خو د الله پیغمبر خپل بګي نیوي.
وې داسې یو سریه نبی سلام برابره کړه او هغه لاړه ابي ته واپس مدینې ته راغله. نو چې راغله فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. پس یو سړی دغه سریه نه راغی او کېناستو په یو مجلس کې، هغه مجلس کې چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې ناستو. داسې یو مجلس کې دا سړی کېناستو چې د الله پیغمبر په دې مجلس کې ناستو. فقال لرجل الى جنبه. نو دغه سریه کې چې دا کم سړی شریکت یې کړی او د الله د پیغمبر مجلس کې کېناستو، هغې خپل د څنګ یو سړي ته ویله چې الله پیغمبر ناست دی، وی دې سړي په خپل د څنګ یو سړي ته ویله وی لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو. وی کتل ته تا مونږ لیدلي که نه کله چې مونږ هغه دشمن سره میلاو شو، کله چې مونږ دغه شانته دشمن سره میلاو شو ستا فکر دی ورته تا مونږ کتلو که نه. وی فحمل فلان وطعنه. یو سړی راپاسېد او هغه خپله نیزه راواغسته او اسلحه راواغسته او جنګ یې شروع کړو د کافرانو سره، د خلکو سره جنګ شروع کړو. فقال نو د دې جنګ او د حملې په دوران کې وی دې سړي ویله دې بل ته وی خذها مني وانا الغلام الغفاري. وی دا نیزه د ما نه واخله، دا نیزه د ما نه واخله او زه یو هلک یم، د داسې یو هلک یم چې د غفاري د قبیلې نه یو هلک یم. لکه دې چا باندې چې دې حمله کوله که نه نو دې یو قسم ځان وښودو، زه داسې یو هلک یم چې د غفاري د قبیلې نه یم، د ما نه دا نیزه واخله، یعنې چیلنج دی ته را میدان ته شه. نو دا کس دې کس ته او بیته د الله پیغمبر د را قصه اوري که نه چې دې سړي باره کې ستا څه نظر دی. وی کیف ترى فی قوله. وی ستا څه نظر دی او ستا څه رای ده د دې سړي او د هغې هلک په دې وینا کې. قال اگر څنګه ملګري دی بل ته جواب ورکو د الله پیغمبر ناست دی. وی ما اراه الا قد بطل اجره. وی زه خو نه ګورم دغه کس مګر د دې دا ثواب څه شو، دا تباه او برباد شو، جهاد کې شرکت کړی دی. نو دغه ملګري ته فتوا دا ورکړه زه خو نه وینم مګر دې سړي خپل ثواب تباه او برباد کړو، ثواب یې غر دی ځکه دې ځان ښودنه وکړه، ځان یې وښودو او بل باندې ځان اوچت وګڼو. فسمع بذلك آخر. نو دغه خبره بل کس واورېده، د مجلس کې بل کس ناست دی، هغې دا خبره واورېدله. فقال هغې ویل ما ارى بذلك باسا. زه به دې کې کوم مشکل نه وینم، دې چې دا کومه خبره کړله زه به دې کې کوم مشکل نه وینم چې دې ثواب تباه شي او دې اجر دې غر شي. یو روایت کې دا هم راځي دې سړي دا خبره ورته ټیک وکړه ځکه جنګ داسې دوران دی د سړي مطلب دا و چې دا خو جهاد مقام دی. صحیح ده، عام دور کې عام حالاتو کې ته چاته یعنی تکبر خبره نشي کولی، غټه خبره نشي کولی، مزل تکبر نشي کولی، خو مقام د جهاد داسې دی یو سړی دغه شانت هغه په مقام د جهاد کې هغه تکبر والا مزل کې کافر ته ځان ښیي، ځان په اوچت ګڼي. نبی اسلام هغې باره کې څه وایي ان الله یبغضها الا فی هذا الموطن. الله تعالی تکبر مزل سره مینه نه کوي، نه خوښوي، خو مګر د جهاد په مقام کې که سړی کافر باندې تکبر مقام دی، د جهاد مقام دی، تکبر مزل ورته کوي، سره پټه د سر نه وتړي، هغې ته ځان اوچت دغه شاته راولي، نو دا کولی شي. نبی اسلام تکبر په مزل باره کې دا فتوا ورکړه ان الله یبغضها الا فی هذا الموطن. الله دا مزل د تکبر او دا حالت د تکبر بد ګڼي، خو مګر د جهاد په مقام کې سره الله تعالی څخه جواز دا ورکړی دی. نو دې سړي متوجه چې ما ارى بذلك باسا، وایي زه به دې کې مشکل نه ګورم، دې سړي ثواب دې تباه شي. فتنازعا حتى سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دغه دواړو خو یو بل سره دا خبرې اوچتې کړې، لکه لفظي خبرې اوچتې کړې، یو ویل ثواب یې تباه دی، ریا یې وکړه، تکبر یې وکړه، ولې څه کوله، دا بل وایي نه نه دا جهاد دا ثواب نه دی تباه او ثواب نه دی خراب شوی. نو تر دې پورې چې نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره د هغې دواړو څه کړې واورېدلې. فقال نبی صلی الله علیه وسلم سبحان الله، پاکی د الله لره، لا بأس ان یؤجر ویحمد. دغې کې مشکل نشته چې دې ته ثواب هم ورکړلی شي او خلک دې صفت هم د هغې وکړي، دغې کې مشکل دی. خو د جهاد مقام دی، کافر سره مقابله ده، نو چې په هره طریقه کېدلی شي کافر ته شکست ورکړه، دې کې څه پروا کوي، څه باک کوي، دا کوم مشکل دی چې هغې ته ثواب هم ورکړلی شي او خلکو ته رضایان هم وکړي، صفت دې هم له خلک وکړي. نو بیا دا د قیس د پلا دا قصه کوي، دا خبره اوس کوي. فرأیت ابا الدرداء سر بذلك.
وې ما ابو دردا ویلو چې په دې خبره ډېر سخت خوشاله شو په دې واقعه باندې ډېر زیات خوشاله شو وجعل يرفع راسه الیه او دا ابو دردا راولګي د خپل سر اوچت کو ويقول ويل أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم آیت دا خبر د رسول صلی الله علیه وسلم واوردله چې دغه سړي دا کارم کړو یو قسم ریان کړو ځان خودنم کړو تکبر هم کړو او د الله پیغمبر هغه باره کې سوی وی چې دې کې څه پروا کوي چې الله تعالی اجر عمر کې خالد ور صفته مو بیٹا دا خبر د رسول الله په خپل واوردله فيقول ودغه سهل صحابي وتوير نعم او ما واوردله فما زال يعيد عليه و دي ابو الدرداء بار بار دا خبره کوله انت سمعت من ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ايت دا خبر د رسول په خپل اوریدل دا ابو الدرداء بار بار دا خبره کوله وحتى اني لاقول لا يبركن على ركبتيه وتردي چې ما ویلا چې دا ابو الدرداء به دغه سړی پدی دغه شانته پدی زنګونان منور پریوزي بار بار دا خبره وته کوله نو نږدې و ما دا سړی کی ویلا و مې وای دا سړی چې کم دی دا ابو دردا چې دا به دغه په زنګونانو مایڅ کی دا به ور پریوزي دی خوښه دا یو مقام ان شاء الله دا بل رست حدیث به ان شاء الله ذکر شي خو دې کې زموږ استاد لپاره خسته واقعیت دادي صحابه کرام مجلسون ته وګوره څومره د دین والا مجلسونه وو چې خبره هم کېدله د خیر به کېدله چې څوک به تیرېدو د خیر والا سړی به تیرېدو عالم به تیرېدو پوه سړی به تیرېدو د هغوی به قدر خو راپرېږدو چې عزت به ولکو هغې به چې پاسېده د هغې نه به تپوس کوو موږ د داسې یو ایماني واقعه راته بیان کړه داسې یو خبر راته وکړه زموږ ایمان پرې زیات شي فایده چې وه چې زموږ ایمان ورباندې قوي شي او زمونږ په دې دغه شانته په دې ژوند کې د آخرت محبت را پسې پیدا شي او زمونږ او ستاسو مجلسونه چې یو سړی رامنې تېرېږي شل کسان چې ناست وي دغې سړي کې شل خبرې کوي وایي دې کې دا خبره ده دا خبره دا خبره کله سړی را پکې دینداره هم وي نو موږ او تاسو له پکار ده چې خپل مجلسونه هغه د دین جوړ کړو یو سړی کې زر خطایانې دي که نه یو ښه پکې باید خو باندې باوسو کړو هغه زر خطایانې الله شته الله به ورسره حساب هم کوي ما او تا باندې مسؤلیت ده چې الله د هغې ته معافي وکړي الله د خاتمه